د امریکایي ولسمشر د مبهمو څرګندونو په اړه د اسلامي امارت اعلامیه دا چې په دا وروستیو کې د امریکا ولسمشر جوی بایډن د خوا د دوحې د تړون د عملي کولو او له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه مبهم دریځونه څرګندوي. همدا ډول د ناټو غړي ځینې هیوادونه غواړي د افغانستان اشغال ته دوام ورکړي. اسلامي امارت په اړه لاندې دریځ روښانه کوي. د دوحې تړون د افغانستان او امریکا ترمنځ د تیر شل کلن جنگ د خاتمې او یو سولنیز افغانستان ته د رسیدو خورا معقوله او لنډه لاره ده. اسلامي امارت د دوحې په تړون کې خپلو کړو تعهداتو ته کلک ژمن دی. له امریکایي جهت څخه هم غواړي چې د دوحې تړون ته کلکه ژمنتیا ولري او دغه ستر تاریخي فرصت د جنگ طلبو کړیو په ناسمو مشورو او هڅونو سره له لاسه ورنه کړي. که خدای مکړه د دوحې تړون سره سم ټول بهرني ځواکونه په عین وخت کې له افغانستان څخه ونه وځي، بې له شکه چې دا به د امریکایي جهت لخوا د توافقنامې نقض وي چې مسؤلیت به ورته راجع کیږي او په نړیواله سطح حیثیت ته هم صدمه واردوي. په هغه صورت کې به اسلامي امارت د افغان مسلمان میړني او مجاهد ملت ته په استازولي اړوي چې د خپل دین او هیواد څخه دفاع وکړي، د اشغالګرو ځواکونو په وړاندې جهاد او مسلحي مبارزې ته دوام ورکړي او خپل هیواد بیا به د جنگ د اوږدېدو تلفاتو او زیانونو رسیدو مسؤلیت د سرغړونکي لوري په غاړه وي. باید د افغانستان د خلکو اراده او جدیت نور ونه ازمول شي او د جګړې د پای ته رسولو لپاره له عقل او منطق څخه کار واخیستل سي. افغانستان د افغانانو کور دی. دلته د هر ډول نظام جوړول د دې ملت د وګړو حق دی. هیڅ څوک له بهر څخه کوم ډول نظام او سیستم نسی پرې تعمیل کولای او نه هم څوک دا حق لري.